سلامونه هیوادوالو. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ د صحت په جامو کې پټ یاست. اسرار احمدیم د الیټ لرنینګ اکیډمي څخه برادرز نن غواړم تاسو ته په ګوګل ایډسنس کې په سی ټي آر باندې خبرې وکړو چې سی ټي آر څه ته ویل کېږي. د ځینو ورونو چې کله د یوټیوب چینل مخ پر وړاندې وړي د هغوی دغه ایډسنس اکاونټ څنګه کېږي ډسیبل کېږي. نننۍ ویډیو کې موږ خبره کوو چې هغه ریزنز څه دي ولې ایډسنس اکاونټ د ګوګل کمپنۍ تاسو څنګه کوي ډسیبل کوي. برادرز تاسو باید په د باندې ځان پوه کړئ چې سیف هغه محفوظ چې کوم سی ټي آر دی هغه د 15 نه تر 10% پورې دی. د 10 څخه چې زیاتېږي نو په دغه وخت کې ډیر زیات چانس شته دی چې تاسو دغه ګوګل ایډسنس اکاونټ څنګه شي د منځه لاړ شي ډسیبل شي. تاسو که چېرته وګورئ برادرز په دغې ساحه کې موږ سره دغه وینډو چې تاسو ښکاري اول موږ سره اسټیمیټډ ارننګس دي. دا ارننګس موږ سره د ویب سایټ څوک کومورونه چې ویب سایټ لري د هغوی ارننګس دې ځای کې څنګه کېږي کاونټ کېږي او په دغې ساحه کې موږ سره هغه د یوټیوب چینل چې څوک لري د هغوی ارننګس په دغې رایټ هینډ سایډ ته په دې ځای کې څنګه کېږي ون بای ون مینټین کېږي. راځو په دغې پرفارمنس ریپورټ باندې خبره کوو. که تاسو ګورئ ټوډے سو فار د نن ورځ لپاره زموږ دغه ایډسنس اکاونټ چې کوم هغه پیج ویوز دي 45 دي، کلیک شپږ راغلی، پیج آر پی ایم $3.35 دی، سی پی سی 0.03 ده او پیج سی ټي آر څومره دی 10.3. پیج ویوز راشي برادرز په د باندې ځان پوه کړئ. پیج ویوز ته ویل کېږي چې کله ستاسو چینل ته څوک راځي او یو ویډیو ګوري او په دغه وخت کې ورته ډسپلی اډ یا سکیپیبل ایډس نن سکیپیبل ایډس دا ورته ښکاره کېږي. نو دلته به تاسو سره څنګه کېږي پیج ویوز تاسو په ایډسنس اکاونټ کې ون بای ون څنګه کېږي زیاتېږي. کلیکس دته ویل کېږي برادرز. کلیکس چې کله یو څوک ستا په ویډیو باندې ویلان د 10 سکند لپاره واچ کړي تا لپاره یو کلیک څنګه کېږي کاونټ کېږي. اډورټایزر هغه وخت پیمنټ کوي چې کله څوک اعلان وګوري د 10 سکند لپاره یا هغه اعلان باندې کلیک واخلي د هغوی ویب سایټ ته څنګه شي راځي شي نو هغه وخت تاسو یو کلیکس کاونټ کېږي. که څوک راځي اعلان سکیپ کوي نو دې وخت کې یوټیوبرز ته هیڅ ګټه فایده نشته. سی پی سی که تاسو ګورئ برادرز سی پی سی چې دی موږ سره زه به رن ته راشم ته تاسو دا سی پی سی تشریح کوم. سی پی سی څه ته ویل کېږي؟ سی پی سی سټینډ فار واټ از سی پی سی. CPC stands for cost per click. Cost per click دته ویل کېږي برادرز چې کله اډورټایزر د یوټیوب چینل ته خپل ویډیوز ورکوي اعلانات ورکوي نو د دغې کاسټ خبره موږ سره کوي. کله چې هغوی خپل ویډیو سپانسر کوي هغه بوسټ کوي نو دغه سی پی سی چې دا په بهر هیوادونو کې لایک استرالیا، کینیډا، ناروے، بلجیم سی پی سی دا هغه ځای ډېر های دی ایز کمپیر ټو افغانستان. د افغانستان سی پی سی څنګه درلوده نو که تاسو وګورئ د موږ سره فلحال شپږ کلیکس راغلي دي. د لپاره سی پی سی کاسټ پر کلیک څومره ده؟ $0.03. اټ مینز دیټ چې په هر اعلان باندې $0.03 څنګه کېږي کاونټ کېږي. شپږ ضرب د 0.03 کې تقریبا 18 سنټه دا موږ سره څنګه کېږي جمع کېږي. په دې 0.18 سنټ کې په 18 سنټ کې به 45% یوټیوب کمپنۍ ته دي، باقي به تاسو څنګه کېږي په ګوګل ایډسنس کې به تاسو جمع کېږي چې دا ډېر زیات لو ارننګس دي. همدارنګه پیژنو چې نیکسټ موږ سره څه دی بیا پیج سی ټي آر ده. پیج سی ټي آر داسې اوسي برادرز چې تاسو دا کلیکس راواخلئ. کلیکس څومره دی موږ سره شپږ دا راواخلئ دا ډیوایډ کوي په څو باندې 45 باندې په 45 باندې. تاسو چې کله ایکول علامه پلس کې تاسو سره څه راغله 0.13 دا ضرب د سل کوي تاسو سره پرسنټیج کې راشي څومره راغله 14.33 نو 14.33% زما د نن ورځ لپاره څنګه د پی سی ټي آر ده. باید دا د لس څخه څنګه شي زیات نشي. که چېرته زیاتېږي نو دلته موږ سره څنګه کېږو د خطر سره مخامخ کېږو. تاسو کوشش وکړئ چې تاسو پی سی ټي آر باید څنګه وشي د لسو څخه کم اوسي
15 شپږ واته دغه څنګه دی دا سیف دی محفوظ دی که چیرې سی ټي آر های کېږي موږ سره نو 13.33% دا چې دی های دی د لسو څخه دلته چانس شته دی چې ستاسو د یوټیوب چینل هغه ګوګل ایډسنس اکاونټ څنګه شي کې سیف شي که چیرته مثال پیج ویو زیاتېږي کلیکس کم اوسي نو دا ستاسو لپاره ښه دی پیج ویوز مثال ما سره څومره شو 100 شو او کلیک شپږ دی نو زه به شپږ راواخلم دا به زه تقسیم کوم ډیوایډ به په سلو کوم نو ما سره 0.06 راغله دا به زه ملټیپلای کوم وذ 100 سلو سره ما سره شپږ راغی یعنې 6% سی ټي آر پیج ویوز څومره های دي برادرز او کلیکس کم اوسي نو په دغه وخت کې موږ سره څنګه دی برادرز سی ټي آر موږ سره څنګه کېږي کمیږي سی ټي آر څنګه تاسو پیدا کوئ کلیکس پر واخلئ ډیوایډ به کې په څو باندې چې تاسو څومره پیج ویوز اوسي دا ورځ لپاره تاسو سره به څنګه کېږي پی سی ټي آر راځي اوس ما شپږ تقسیم پر 15 کړم ما سره څومره راغله 14.33% چې دا های سی ټي آر ده باید دا د لسو څخه کم وي اوس که چېرته ان کیس ویوز پیج ویوز زیاتېږي او کلیکس شپږ پاتې کېږي نو سی ټي آر به خپله څنګه کېږي ډاون راځي دا په دې خاطر برادرز ګوګل کمپنۍ سی ټي آر ایچ اینڈ ایوریثینګ کنټرولوي چې مثال یو څوک دا خپل چینل اوپن کوي هغه ویډیوز ګوري ته ویډیوز ګوري ستا پیج ویوز کمیږي کلیکس یې زیاتېږي چې کله د کلیکس زیات شو پی سی ټي آر دی ورسره څنګه کېږي های کېږي نو چې پی سی ټي آر ستا های ځي بره ځي بیا دغه ګوګل کمپنۍ چې دا دغه کوم اعلانونه چې تا خپله کتلي دي از ا انویلډ کلیک څنګه کوي تا ته کاونټ کوي نو کیپ ان مایند چې نیور ډو دس هېڅکله داسې ونه کړه چې یوټیوب چینل اوپن کړي او د اعلان خپله واچ کړي ځکه هر څه کمپنۍ څه کوي هغه کنټرولوي هغه ډیډکټ کوي انویلډ کلیکس هم ډیډکټ کولی شي دا یو څوک چې نیچرلی کوي مثال یو اعلان خپله څوک ګوري یو اعلان څخه هغه دغه کوي امپریس کېږي نو هغه واچ کوي هغه څه مشکل نه جوړوي خو که چېرې تاسو دا کار خپله وکړئ ستاسو پیج ویوز کم دي کلیکس هم زیاتېږي چې کلیکس هم زیاتېږي هلته پی سی ټي آر ورسره های کېږي نو دغې وخت کې بیا کمپنۍ څنګه کوي برادرز دغه هغه کوم اعلانونه چې تاسو خپله واچ کړي دي هغه ایز ا انویلډ کلیکس کاونټ کوي نو دلته بیا چانس شته دی هغه ستاسو کمپنۍ کولی شي دا رایټ لري چې ستاسو اکاونټ د ایډسنس اکاونټ ختم کړي نو تاسو باید هر ورځ خپل ایډسنس اکاونټ ته راځئ او د خپل پرفارمنس ګورئ چې پیج ویوز زما څومره دي کلیکس زما څومره دي ځینې خلک یو ویب سایټ ټارګټ کوي مثال یو ویب سایټ دی هغه ته ځي او په هر یو اعلان باندې ورته کلیک اخلي نو دغې وخت کې دغه کس ویب سایټ ته دا خطره ده دغه سی ټي آر های کېږي ځکه په هر یو اعلان ورته کلیک واخیسته چې کلیک ورته اخلي هغه ویب سایټ څنګه کېږي برادرز دغه چانس شته دی چې دغه ایډسنس اکاونټ ورته څنګه کې له منځه یوسي یا ځینې د یوټیوب چینل دي تاسو راځئ دغه هرې ویډیو باندې چې اعلان راځي تاسو تر اخره پورې ګورئ صحیح ده هرې ویډیو باندې ورته ګورئ یو نفر دا کار کوي صحیح ده که نه نو په دغه وخت کې کلیک زیات شي پیج ویوز کم اوسي صحیح ده پیج سی ټي آر کلیک تھرو ریټ ورسره څنګه کېږي برځي نو امید لرم چې دغه ویډیو څخه تاسو زده کړي اوسي تاسو ډیلی بیس باندې خپل پرفارمنس ریپورټ ګورئ دا د نن ورځ لپاره دی که زه پریویس وګورم تېر ورځ یسټرډے باندې به زه کلیک واخلم هلته که تاسو وګورئ برادرز موږ سره څنګه دی پیج ویوز 111 دی کلیک څومره دی موږ سره 2 صحیح ده که نه 2 راواخلئ په 111 تقسیم کوي تاسو سره به څه شی کېږي پیج سی ټي آر کلیک تھرو ریټ معنا ورکوي د ده لپاره سټینډ ده او سی پی سی څه لپاره سټینډ ده کلیک پر کاسټ نو اوس ما سره 1.80 دی دا نو بیسټ دی دا ډېر زیات ښه سی ټي آر ده صحیح ده که نه ګورئ ټوډے سو فار که زه وګورم سی پی سی ما سره څنګه دی $0.03 ده او که یسټرډے زه وګورم هغه ما سره څنګه ده $0.01 ده یعنی پر یو اعلان باندې به 0.01 سنټ تاسو څنګه کېږي کاونټ کېږي which is a very low amount of money صحیح ده که نه نو اوور د پیریډ آف ټایم چې کله ستاسو چینل اسټبلیش شي نو ویورز هم زیات شي پیج ویوز هم زیات شي ستاسو کلیکس هم زیاتېږي سی پی سی به هم ورسره دغه کېږي ستاسو ارننګس به ورسره هم څنګه کېږي ریونیو به ورسره هم څنګه کېږي زیاتېږي نو سی پی سی که تاسو ګورئ $0.01 ده د 2 کلیکس لپاره چې آلموسټ دا څومره راځي 2 سنټ موږ سره څنګه کېږي د برابرېږي که زه راشم سی ټي آر ګورم د لاست 7 ډیز لپاره که زه کلیک واخلم پی سی ټي آر ما سره څومره دی 7.3 ده یا که زه راځم په دلته کلیک اخلم لاست 28 ډیز ګورم پی سی ټي آر ما سره څومره دی 13.32% ده
نو تاسو سره ټول هغه ریکارډز دلته 1 by 1 څنګه شو کی ګوري پیج ویوز موږ سره د لاست 28 ډیز لپاره څومره دی 15.9 پیج آر پی ایم څومره ده امپریشنز کلیک څومره راغلي دی 215 سی پی سی څومره ده 0.02 ډالر پیج سی ټی آر څومره دی 14.2 سنت یا که تاسو ویو ریپورټ باندې کلیک واخلئ تاسو به نور هم څنګه کی خو تشریح کړی تاسو به د هرې ورځې سی پی ایم او سی پی آر او سی پی سی او سی ټی آر 1 by 1 څنګه کیږي شو کیږي برادرز فکر کوم انټرنیټ ضعیف ده خیر لږ ټایم نیسي نو تاسو باید کوشش وکړئ برادرز چې دغه سی ټی آر د لاسو څخه څنګه کوي کم وساتئ ډیلی بیس باندې راځي خپل سی ټی آر څنګه کوئ چیک کوئ دا موږ ته ټوله پرفارمنس ریپورټ ده چې د کومې ورځ څخه تاسو د یوټیوب پارتنرشپ پروګرام کې رجسټر شئ بیا به تاسو سره څنګه کېږي د هرې ورځې ریکارډ دلته مینټین کېږي صحیح ده امید لرم چې تاسو پوه شوي یاستئ که تاسو څه سوال وسي نو کمنټ کې ولیکئ انشاءالله زه تاسو ته بیرته ځواب پرېږدم او که چیرته مو چینل نه وي سبسکرایب کړی نو د مهربانۍ له مخې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړو د بیل آیکن پریس کړئ الله پامان